راځو سی پلس پلس ته. په سی پلس پلس کې مونږ پرون په سویچ باندې خبره وکړه چې سویچ مونږ سره څه کار کوي. صحیح ده. سویچ چې هغه مونږ سره یو کیورډ دی او دا کیورډ د څه لپاره استعمالیږي؟ ملټیپل کنډیشن چیکینګ لپاره استعمالیږي. صحیح ده. د سویچ او د ایل زی اف ترمنځ فرق څه دی؟ ګورئ پرون تاسو ته ما په دې طریقه باندې یو اگزامپل درکړ چې د مثال په توګه باندې تاسو څوک ووایي چې دې ځای کې ما سره یو دوه عددونه دي. صحیح ده. زه غواړم چې څوک که چېرته اپریټر پلس انسرټ کړي نو څه دې وشي؟ ایډیشن دې وشي. صحیح ده. دا راته زر کوم دی کې یو درې خبرې نورې راووتې. انټر فرست نمبر مثال په توګه باندې یو کس فرست نمبر انسرټ کړي. سی ان کې اے اوچت کا. صحیح ده. سی آؤٹ انټر او پی. صحیح ده. سی ان څه شی؟ او پی. صحیح ده. سی آؤٹ او انټر سیکنډ نم. ٹھیک شو. او سی ان کې بی اوچت کا. صحیح ده. اوس دلته زه سویچ ته راځم. په سویچ کې دغه ایکسپریشن چې زه پې چیکینګ کوم هغه موږ سره او پی دی. صحیح ده. د سویچ خپله باډي ده چې نه د ډبل ډاټ نه خوري. کیس کې چې کله مونږ کیس ولیکو کیس. صحیح ده. کیس کې یوډ ولیکو دلته مونږ چیکینګ کوو دلته بیا دې ځای کې مونږ ډبل ډاټ ولیکو. صحیح ده. کیس کې چې ته فلش شي نو ریزلټ ما ویریبل ورته اخیستی دی. هغې کې ورته وایم چې اے والا د پي سره څه کا پلس کا. ټیک شو. او دې ځای نه بعد څه ولګوه؟ بریک ولګوه. اوس چې کله بریک لرې کوم د هغه کار ته ګورئ او بیا مونږ داسې کوو. صحیح ده. لنډ نو دلته راځم دې ځای کې لږ صبر وکړه. ماډیولس. ښه که چېرته دا یو موږ سره ټرو نشي نو بیا موږ سره به کوم کنډیشن ته راځي؟ ډیفالټ ته به راځي. صحیح ده. ورته وایم چې انوالډ اپریټر. صحیح شو. دې ته به راځي. خو که چېرته ټرو شي نو بیا خو باید ما ته ریزلټ راکړي که نه. نو بیا به د سویچ د بادۍ نه بعد ریزلټ لګوئ. صحیح ده. د ریزلټ از دلته به ریزلټ راوباسي. د ریزلټ از چې ریزلټ په ریزلټ ویریبل کې ریزلټ سره سټور دی. اوس ګورئ انټر فرست نمبر ایگزامپل زه ورکوم 12. بیا ما نه اپریټر غواړي زه ورکوم پلس بیا ورکوم 12. د ریزلټ از 24. صحیح ده. خو ګورئ دلته دې ځای کې که زه چېرته بیا دا رن کړم ایکزیکیوټ کوم کنټرول F9 پریس کې زه ورکوم 12. صحیح ده. زه ورکوم دې ځای کې مثال په توګه غلط اپریټر. صحیح شو. ډالر ساین مې ورکړه. زه ورکوم دې ځای کې 12. نو ما د سره کې انوالډ اپریټر د ریزلټ از دا. اوس ګوره دې ځای کې تاسو وګورئ دې ځای کې موږ سره دلته ګورئ کله چې زه دا ایکزیکیوټ کوم نو ګوره ما دلته ورکړي اول نمبر کې ما ورکړي 12. په دویم کې ما ورکړی غلط اپریټر. نو دویم کې ما ورکړی نمبر ټیک. نو ریزلټ باید ما ته غلط ما ته ریزلټ رانه کېږي نه ځکه دا خو زموږ کنډیشن کې نشته. خو دې ځای ګورئ د ریزلټ یې ما ته راکړی. د ریزلټ از 3794. دا 3794 ته ګاربیج ویډیو ویلی شي. ګاربیج ویډیو دا یې ما ته هم راکړی. په دې خاطر یې ما ته راکوي چې دا ګاربیج کلیکشن چې کله مونږ ختموو باید د ده نه مخکې کوم ویریبل کې چې مونږ ریزلټ وباسو په دې کې باید مخکې نه مونږ زیرو اساین کړو. کله چې مونږ زیرو اساین کړو نو ګاربیج کلیکشن ختمېږي. دې له ګاربیج کلیکشن ګډ وډ ګاربیج نه دا ورفلو نه ده. دې له ګاربیج کلیکشن وایي. صحیح ده. 12 چې کله یو سره جمع کړي دا خو ورفلو نه راځي. صحیح ده که نه. ګاربیج کلیکشن معنا دا ده چې ګډه وډه ویډیو درته درکوي. ځکه چې مخکې نه خبر نه وي که دلته زه زیرو اساین کړم یعنې د مخکینی ریزلټ به بیا ما ته صحیح. اوس ګورئ که ته دا زارن کړم او زه ورکړم 12 بیا کې یو ساین ورکړم غلط او دلته ورکړم 1 نو بیا ما ته ریزلټ زیرو راکوي. صحیح ده. ګاربیج کلیکشن ختم شو. زه یم چې دا ریزلټ هم ما ته زیرو رانکوي. بس صرف ولیکي چې انوالډ اپریټر. ټیک ده که نه. نو د دې لپاره دلته راځم دې ځای کې یو اف کنډیشن استعمالوم. ګوره دلته ورته وایم اف که چېرته ریزلټ ګورئ اف که چېرته ریزلټ ناټ اپریټر خو مې ویلي که نه is not equal to 0 یعنی مقصد دا دی چې ریزلټ زیرو نشو خو یو عدد به یې که نه که زیرو نه خو یو بل عدد به یې صحیح به یې که نه یعنې کریکټ به یې په دې ځای کنډیشن ټرو دی که نه نو بیا څه چل کوه نو بیا ما ته داسې کوه چې دا ډسپلی کوه دا څه کوه دا ډسپلی کوه ما ته اف کنډیشن دلته اف باډي واپس کړو بنده کړې. صحیح ده. 12 زور کوم ساین زور کوم 12. صحیح شو. څنګه دې ځای کې
ایلس کوم راځي کې پروا نه کوي چې ښه صحیح ده کنه زور کوم دارن کوم ورته ما 12 plus 12 the result is 24 صحیح ده زه بیا راځم رن کوم به جنا ورته ما 12 بیا ورته ما ډالر ساين زور کوم 12 ان والټ اپریټر ا ریزلټ ما ترا کو د ریزلټ از دا هغه ضرورت نشته کنه نو ګاربیج کلیکشن موږ په دې ختمولای شو چې موږ باید 0 اساین کول بل خبره کله چې زه دا ایگزیکیوټ کوم ال دور کوم 12 زور کوم دا ساين ډیوایډ صحیح ده او بیا مې ایگزیکیوټ کوم زه ته 0 نو کله چې 12 په 0 صفر باندې تقسیم شي دا کوم څه ایرر دی لاجیکل ګورا دا نه تقسیمېږي د باندې کنه نو ګورا سره کې ایرر راځي نه کې هیڅ هم نه کې کنه نو زه مې د څه حالت نه باید زبات شم او دا هم دغه اپ په ذریعہ باندې زبات کېدې شم نو دې لپاره موږ څنګه چل کوم ګوري دلته براشي دي چې دا خو ځاول دلته براشي کله چې د ډیویژن ترازی د تقسیم ترازی نو زور تم اف کچیرتا b is not equal to 0 کچیرتا b صفر نشو ګور not operator ته وګورئ کارون ته ګورئ ښا ک b چیرتا صفر نشو دویم عدد اول عدد خو یو صحیح وی کنه دویم عدد چې کله صفر کیږي خو باید موږ سره رزلټ تقسیم کی صحیح راونو ځکه عدد تقسیم صفر لای ته نه راځي او موږ دلته ایکسپشن نه کې ایرر راځي کنه نو دلته زور دیم اف کچیرتا b is not equal to 0 نو بیا څه چل کوا خو دا ایرر خله b باندې تقسیم کوا یعنی کله چې b صفر نشي یعنی عدد صحیح عدد نو بیا د څه کوا چې ایرر خله b باندې تقسیم کوا او کچیرتا else کچیرتا b صفر نو بیا وسه کوي سی اوټ ورته ما چې دا نمبر can't divide on 0 دا څه وته ولیکا سمپل اوس ګوري ورته کله چې تاسو ته دا ښه کوټیشن مارک پاتې دی چې سمپل کوټیشن مارک صحیح شو کنټرول F9 ګور سره کوم 12 بیا ور کوم دی چې اپریټر ډیوایډ بیا ور کوم دی چې 0 نو ما دا سوي the number cannot divide on 0 اوس هغه ایکسپشن چې ما د مخکې راکاو دا غنه خلاص شو او باید یو پروګرامر دا هر طرف وسمجي تاسو خو د کمپیوټر ته راشي کنه هر قسم غلطي وکړي تاسو ته یو قسم ایرر نه درکې یو قسم ایکسپشن نه درکې تاسو بٹن واخا یو ایکسپشن دی نشته یو ایرر هم نشته تاسو په ودانه جوړ کې هم دې بٹن باندې کلیک کوئ څومره ایرر بدل کوي د شاده کنډیشن استعماليږي کچیر ار خواوي سره سمجي کچیر سوق د سکلیک کیږي سوق د سي ټول خواوي سمجول کیږي دا نو ورسته یو سافټویر یو څه جوړیږي صحیح ده نو دلته تاسو هم داسې کوئ اف کنډیشن به استعمالوي په هر ځای کې دا غلطیانو مخنیوي په د باندې کیږي صحیح ده نو دا بزور اگزامپل کې یو سکار پاتې او راځو په دې کې مونږ یو نوې اگزامپل کو په دې سویچ کې په دې کې کوم څه مشکل نه ان شاء الله اسانه دی صحیح ده کنه ګوره we write a program that input salary from the user, check the salary. If it is 5,000, then deduct come 5% is a tax. کچیرتا د یو کس سلري سوه 15,000 روانه هغې نه 15% د څه وکړه ټیکس واخله if salary is 10,000 then deduct 10% is a tax مالیه صحیح ده if salary is 20,000 then deducts 15% is a tax صحیح شو او که چیرې داسې نه وه ایلس نو ما د یو میسج ډسپلی کړه صحیح ده نو ګوره د دې لپاره زه راځم په سویچ باندې کار کوم که چېرته سیلري 15,000 وه نو 15% د ټیکس د نه وګرځوه که چېرته سیلري 10,000 وه نو 10% ټیکس د نه وګرځوه که چېرته سیلري 20,000 وه نو دنه 15% د ټیکس وګرځوه او که د دې یو رینج کې هم نه وه نو بیا ما ته څه وکړه ما ته راکړه چې بس ستا سیلري چې ده سټنډرډ ده صحیح ده یا د دې وړ نه چې موږ ته ټیکس وګرځوو نو دې لپاره زه راځم
مونږ سره ویریبل ته ضرورت شته کنه یو ویریبل مونږ ته ضرورت ده چې سیلری د یوزر نه واخلو هغه ویریبل نو مونږ سره سیلری نو یو ویریبل د سیلری شو بل یو ویریبل ضرورت شته چې هغه کې څه معلوم کوم ټیکس معلوم کوم نو یو ویریبل مونږ سره ټیکس ضرورت شته سی اوټ ورته یم چې انټر سیلری ځکه د یوزر نه سیلری اخلم هغه به چې کوم چې آیا د یوزر سیلری زموږ سره څومره چې بیا ټیکس دی ورغلم سی ان دلته ورته یم چې سیلری اوچته که صحیح ده اوس راځم دا مونږ په ال زیپ باندې کولی شو ار څه باندې کولی شو صحیح ده زه راځم په سویچ باندې کوم په سویچ کې زه ورته یم چې په څه باندې چیکینګ کوم سیلری باندې که نه ځکه کنډیشن ته به ګورئ هماغسې به تاسو کار کوئ ګوره بل اگزامپل کې مې درته ویلی چې که چېرې تاسو یو پروګرام ولیکئ او یوزر پلس انزرټ که نو باید پلس وشي که چېرته ماینس انزرټ که باید ماینس وشي نو هلته چې ما کله پلس یاد که تاسو ته پته لګېږي چې دلته اپریشن سویچ کې په څه باندې پکار دی په کرکټر باندې پکار دی پلس باندې دلته ما سیلري یاده کړه چې سیلري چک کوي نو دلته مقصد سویچ کې به تاسو بیا دلته تاسو ته به سودا پیدا کېږي دا سویچ کې دا سیلري شی کوو دې ته ایکسپریشن دا سیلري چې موږ دلته لیکو یعنې دا چیکینګ په دې سیلري باندې کېږي صحیح ده سیلري کې چې کومه ویډیو راځي په ده به چیکینګ کوي نو سویچ خپله باډي لري ښه د سویچ باډي به یو وخت هم نه پرېږدی د سویچ باډي مې سټارټ کړه او دلته مې اینډ کړه دلته به راشي کیس مونږ سره کیورډ دی چې د په واسطه باندې مونږ کنډیشن چک کوو چې آیا دا ویډیو دلته راغلي دا صحیح ده که نه کیس کې چېرته 5000 شوه صحیح ده نو بیا څه چل کوه ټیکس از ایکول ټو دلته قوس شروع کوم ورته لیکم سیلري ضرب 5.0 قوس بند تقسیم 0.0 ګورئ دلته زه سم کولی شم چې دا تقسیم علامه دا لرې کړم او دام لرې کړم ډایرکټ یې ولیکم خو د دې په خاطر چې دلته پروګرام کې څه رامنځته کېږي امبیګوټي رامنځته کېږي صحیح ده امبیګوټي دې ته ویل کېږي امبیګوټي معنا دا ده چې پروګرام کنفیوز کېږي کنفیوژن چې آیا زه څه وکړم اول تقسیم وکړم که ضرب وکړم که څه مخکې وکړم یا قوس کې څه شی وکړم نو په دې خاطر باندې زه دلته قوسونه لګوم چې تر څو کنفیوز نشي امبیګوټي رامنځته نشي نو اول ټیکس چې کله وباسم نو په دې طریقه باندې باسم نو کله چې 5000 وانه هغه نه 15% د ټیکس نشي ډیډکټ کوي دلته به راشم دې ځای کې به څه کیورډ ولګوم بریک که دا کنډیشن چې ته ټول نشو نو کیس که چېرته دغه سیلري 10000 شوه صحیح ده نو بیا څه کوه ټیکس از ایکول ټو قوس شروع سیلري ضرب 100 لس اشاریه 0 ځکه اشاریه 0 لیکم چې دا پلوټ کې زه وباسم ټیکس ځکه په اشاریه کې لیکم او تقسیم 0.0 هم ځکه لیکم چې زما ریزلټ په څه کې پکار دی په پلوټ کې پکار دی پلوټ کې چې ته کله ریزلټ وباسې نو باید ته اشاریه ولګې صحیح ده بریک بل کنډیشن کیس که چېرته موږ سره سیلري 20000 شوه نو بیا څه کوه ټیکس از ایکول ټو سیلري او شروع سیلري ضرب 15.0 ډیوایډ بای 100.0 صحیح شو او دې نه بعد څه بریک او بیا څه ډیفالټ که چېرته دا یو کنډیشن هم ټرو نو بیا راشه سی اوټ دلته ورته ولیکه چې د سیلري از سټنډرډ یا د سیلري از ناٹ eligible the salary is not suitable to deduct tax صحیح ده سیلري دا دې مناسب نه ده چې دې نه موږ ټیکس کټ کړو صحیح ده the salary is not standard صحیح ده یعنی معنا دا چې یا سټنډرډ یا ټیکس ورډ نه چې موږ ته ټیکس کټ کړو چې هر څه تاسو لیکي د کې ولیکه زه کونړ ته ځم صحیح ده کنه یا تاسو پرې مربوطه ده صحیح ده the salary is not suitable for deduction of tax چې هر څه لیکي دا تاسو خوښه ده صحیح ده تاسو چوایس ته په پروګرام کوډ ته وګورئ صحیح شو بل دلته چې کله دا وشو نو دلته اوس ماته پکار دي زه سیلري وباسم که نه نو کله چې سیلري وباسم داسې وباسم ټیکس خو موږ وویستو پاس که نه سیلري اوس زما پکار ده سیلري از ایکول ټو سیلري ټیکس وباسم که نه ټیکس از ایکول ټو سیلري ماینس ټیکس صحیح شو دلته ورته یم سی اوټ ورته یم چې دا salary the net salary the net salary is صحیح شو salary صحیح ده اول ته in line اول خیر سی اوټ دلته ورته یم چې سی اوټ the tax is your salary tax is your salary tax
is صحیح شو ستا د سیلري ټیکس دومره دی صحیح شو نیټ سیلري یعنی مقصد چې کله ټیکس دی وګورئ هغه ته نیټ سیلري ویل کېږي صفا سیلري صحیح شو کنټرول F9 زور کوم مثال په توګه باندې 5000 صحیح ده نو ما دا سوې چې the net salary is 5000 your salary tax is دا ګډوډ شو ها دا سیلري ده ها ځکه سیلري مونږ واس ټیکس مونږ پاسو ویستو کنه ضرورت نشته کنه هغه مونږ پاسو ویستو دې ضرورت نشته زور کوم 5000 صحیح شو نو ګورئ the net salary is 4750 or your salary tax is 250 ګوره کنډیشن اولنې څه شو تر شو کنه 5000 سیلري مونږ ورکړی دا نو 100% ټیکس دی وګرځاو 15% نو کله چې 15% ټیکس دی وګرځي نو څومره سیلري راځي دا 250 ولته ګوري که زه چې تور کوم کنټرول F9 ولته ور کوم 1 2 3 نو ما درس کوي ګوره the salary is not suitable for detection of tax یو خدا میسج راکړي the net salary is 1 2 3 your salary is tax is 3 2.6 garbage video دلته کنه ګوره ګډه وړه ویډیو راکړه کنډیشن کوم سره یو 1 2 3 کو کم ده کنه نو دلته موږ سره هم باید د دې مخنیوي په څه باندې وشي باید 0 موږ دلته اساین کو دلته براشي سیلري ته به هم 0 اساین کی سیلري از ایکوال ټو مخکې نه مقصد په دې کې څه ویډیو نشته کله چې کیلکولیشن وشي د دنه وروسته به د ریزلټ راځي نو دې دا په دې خاطر موږ دا ورکو دا وروسته به کنسټرکټر ډیسټرکټر ورته وي هغه د آبجیکټ اورینټډ موضوع باندې کنسټرکټر ډیسټرکټر چې بیا په سیشا باندې کوم ډېر استعمالېږي چې مخکې نه موږ څنګه کولای شو چې خپل انیشیلایزیشن وکړو یو خپل کلاس ته انیشیلایزیشن وکړو نو دې ته به هم 0.0 ځکه ډیټا ټایپ فلوټ دی ځکه مې 0.0 ورکو اوس دلته راشي زه ورکوم 1 2 3 ګوره the salary is not suitable for detection دا میسج په راکو the net salary is 1 2 3 net salary یو 2 3 ده کنه نو ټیکس په ونه ګرځو بل ځکه ما د ټیکس ګرځول ګاربیج ویډیو راکړو نو ټیکس کې نه راځي ځکه کنډیشن فالس دی نو ما د سره کې یو سیلري ټیکس ایس دا موږ سره سو د سویچ کمانډ تاسو به همدغه کار واخلئ او دا به تاسو په ایلس اف باندې وکړئ اف ایلس باندې به دا کار وکړئ ٹھیک شو